د سبت په ورځ عیسی د یو مشر پریسی په کور کې روټۍ خوړلو له ورغلو او د خلکو پاغه نظر و. هلته یو سړی و چې ورته د پړسوب بیماري لګېدلې وه. عیسی د شرع د عالمانو او پریسیانو نه تپوس وکړه چې د سبت پر ورځ خلکو له شفا ورکول روا دي او که نه. هغې لاجوابه پاتې شو. نو عیسی هغه سړی د لاسه ونیولو او شفا یې ورکړه او رخصت یې که. بیا هغه هغې ته وفرمایل که چېرې د سبت په ورځ ستاسو زوی یا څاروی په کوهي کې پرېوځي ولې تاسو به هغه سمدستي راونه باسئ. نو د هغې سره د دې خبرې هیڅ جواب نه و. کله چې عیسی دا وکتل چې مېلمنو څنګه د عزت ځایونه کتل نو هغه هغې ته دا مثال تیر که کله چې تاسو څوک د واده روټۍ ته وغواړي نو د عزت په ځای مه کښېنئ. کیدای شي چې ستاسو نه څوک زیات عزتمن رابللی شوي وي نو کوربه به راشي او تاسو ته به ووایي چې دې سړي ته خپل ځای پرېږده او بیا به ته په هغه وخت ډېر کچه شي کله چې ته د ټولو نه وروستو کښېنې. کله چې تا ته بلنه درکړې شي نو لاړ شه او د ټولو نه وروستو کښېنه، ځکه چې کله چې کوربه راشي نو هغه به درته ووایي زما اشنا وړاندې راشه. نو ستا ټول ملګري مېلمانه به ستا د هغه عزت تماشه وکړي کم چې تا ته درکړی شو، ځکه چې هر هغه څوک چې ځان اوچتوي هغه به عجز کړی شي او هر هغه څوک چې ځان عجز کي هغه به اوچت شي. بیا عیسی خپل کوربه ته وفرمایل هر کله چې ته د غرمې یا ماښام د روټۍ دپاره څوک راغواړې نو خپلو دوستانو، رونو، عزیزانو او امیرانو ګاونډیانو ته بلنه مه ورکوه، ځکه چې هغوی به هم تا ته بلنه درکي او بدل به دې خلاص کي. خو هر کله چې ته دعوت کې نو غریبانان شل ګډ او وړاندره وبله او دغه شان به تاسو برکت ومومئ، ځکه چې هغوی تاسو ته د بدل درکولو جوګه نه دي. خو د قیامت په ورځ به خدای پاک تاسو لا د صادقانو سره اجر درکي. په دې خلکو کې یو کس چې د عیسی سره روټۍ ته ناست و نو په دې خبرې اورېدو سره یې هغه ته وویل بختور دي هغه څوک چې د خدای پاک د بادشاهۍ په مېلمستیا کې ګډون وکړي. عیسی جواب ورکړ یو سړي د یوې لویې مېلمستیا بندوبست کړی و او ګڼ خلک یې رابللي وو. د روټۍ په وخت هغه خپل نوکر رابللي شوو مېلمنو پسې ولېږلو او ورته وویل چې مهرباني وکړئ روټۍ تیاره ده راشئ. خو هغې ټولو څه نه څه بهانه وکړه. لومبي وویل ما یوه ټوټه ځمکه اخیستې ده زه ځم چې هغه وګورم. نو مهرباني وکړه زما عذر قبول کړه. دویم وویل چې ما 15 کلبې غویان اخیستې دي زه ځم چې هغې جوت کم. نو مهرباني وکړه زما عذر قبول کړه. بل وویل ما اوس واده کړی دی په دې وجه درتلی نشم. کله چې نوکر واپس شو نو دا هر څه خپل مالک ته وویل. د کور مالک په غوسه شو او نوکر ته وویل چې زر د ښار کوڅو او بازارونو ته لاړ شه، خواران شل ګډ او وړانده راټول کا او دلته یې راوله. نوکر وویل صاحبه ستا حکم په ځای کړی شو خو بیا هم ځای شته. نو مالک ورته وویل چې لاړ شه او لویو لارو کوڅو ته وځه او خلک په مینت سره راوله چې زما کور د دې نه ډک شي. خو دا درته ویم څوک چې اول رابللی شوي وو په هغې کې به یو تن هم دا روټۍ ونه سکي.